یو خبره را یاده شوه نن نه 15 ورځې مخکې یو هلک راغی موږ سره جوخته یو علاقه ده ګلبهار ورته وایي بیا ګلبهار نمبر 1 نمبر 2 نمبر 4 د ګلبهار نمبر 4 نه راغلی و زما زوی ته وایي چې یاره مفتي صاحب سره ملاوېږم زما د خپه خوږېده په هغه ورځ ډېره زیاته په تکلیف ته راووتم ما چې څنګه راغلی وي چې زه خو چا رالیږلی یم مال چا رالیږلی وی چې رحمان بابا سبحان الله مال جمعې په ورځ راشه جمعې مونځ به مو کې نو بیا به راته کیسه وکړي جمعې په ورځ راغی ما هلکه څه معامله ده وی د رحمان بابا خوب کې ګورم چې د هغه دا مزار په دې کې دننه جلسه ده او رحمان بابا د دې دروازې بالکل په منځ کې ناست دی نو زه چې ورورسم ورسره لاس میلاو کړم زه ترې پوښتنه وکړم چې بابا دا دننه څه چل دی وی چې دننه تقریر شروع دی نو وی ما ترې پوښتنه وکړه چې باباجي تقریر څوک کوي وی د بجلیګر مولانا زوی سبحان الله وی چې بیا زه دننه لاړ شم ستا تقریر واورم بهر چې راوځم نو رحمان بابا ته ویم چې که ستا خوښه وي نو زه به لږه کیمه راوړم چې دې خلکو ته یې په ښه کم وخوري وی ما ته وی چې راوړه وی چې کیمه م وخوړی شوه وی چې زه رخصتېدم نو ما لاس ورکو نو وی ما ته وایي چې بجلیګر مولانا زوی چې دی مفتی قاسم په هغه به زما سلام ووی سبحان الله او وی بیا به ورته ووی چې هغه یو خاص شی چې تا په زړه کې دا ویلي چې دا به دریو تنانو ته ورکوم بل ته نه ورکوم نو په هغه دریو کې ما م راوله ما ته یې راکړه وی دا به ورته ما نه ووی ما دې هلک ته داسې وکتم دا رښتیا وی دا خبره وی چې قسم په خدای چې رښتیا وی هماغه راته ویل اوس ما په زړه کې م درې نیولي دي چې څلورم که راته د وینو پوخ ګوژ اړیم نه ورکوم چې زه ژوندی یم اوس هغه دریو کې مې لا یو ته هم نه دی ورکړی خو درې مې نیولي دي او هغه شی څه شی دی قسم په خدای اسم اعظم دی چې ما ته الله په ګوته راوستی دی او ما ته چې چا راکړی دی د هغه پیر ته خضر علیه السلام ورکړی و نو ما ته یې وی چې د دې قدر وکړه دا د خضر علیه السلام تحفه ده خو یې ځان نه به اتمتعي نه جوړی چې هر چا ته یې ورکې هغه راته وي مال بیا وی چې دوه درې تنانو ته یې ورکړه چې کوم د زړه ته نږدې وي نو چې افتا په ټول وایي چې مونږ دې زړه ته نږدې نو بیا خو دریو نه خبره 300 ته ولاړه لهذا بد خدای دې زمونږ او ستاسو ټول هم داسې مل شي د دې وظیفې نه بغیر او د دې تمه کتي کوي نو هغه هلک ته مې ورکړم چې دا وایه په دې طریقه خو مال چاته به وې نه چې زه دا شی ویم مې چې به ټیک